سلامونه درنو لیدونکو، جوړ په خیر. دا د ننګرهار پوهنتون مرکزي لیلیه ده. له 2000 څخه ډیر زده کړیالان پکې ژوند کوي. دا چې په مسافرۍ کې د دوی روژه څنګه تیریږي، له ځینو سره یې غږېدلي یو. روژه ډېره ښایسته تېرېږي، ډېر په خوندوره. یو خو هوا ډېره ښایسته هوا ده، د پسرلي روژې دي. نو روژه چې بالکل یو مسافرۍ ژوند شي او بیا روژه شي، نو والله ډېر ښه خوند کوي او ډېر ښه تېرېږي روژه. دا مهال ډېره ښه روانه ده، هم پېشمني او هم روژه ماتې دا چې په خپله تیاری په خپلو لاسونو باندې دا بیا بیل کیف او خوند لري. نو ماشاءالله ډېره ښه روانه ده. مسلې روژې د کور سره فرق څه؟ کور سره والا ډېر فرق دی، ځکه چې هلته به مور په ناز او نخرو راپسې چې پاڅېږه بچی پاڅېږه، خو هغلته بیا چې دلته راشي نو چې پانېڅېږي دغه ملګري چې کوم دي دا همداسې ملګري دي چې په یوه بیره پانېڅېږي بچی بیا لاړې په ناره مجبور یې په ناره روژه ونیسي. اوس دلته خو دغسې که پانېڅېدي لغتې دي او کټ دی بچی مجبور یې چې په ناره روژه ونیسي. د روژې په باره کې یو څه شعر نظم که تا سره روژې په باره کې یوه ټپه ده چې روژه که هر څومره اوږده وي اخر تېره به شي، خدایه په هېچا بې جانانه اختر مه راولې. د پکتیا ولایت یم او دلته په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوم. ډېره زیاته مننه. د مسافرۍ د روژې او د کور د روژې ترمنځ څه فرق وینئ؟ د مسافرۍ د روژې او په کور کې روژې دی خو غټ توپیر دی، خو په مسافرۍ کې بیا خوند دا وي چې ملګري یاران د بېلابېلو ولایتو د بېلابېلو سیمو دلته ملګري وي او دغه روژه ماتې او پېشمنۍ او دغه د چاپېریال د روژې نو دا ډېر خوندور وي. اگر چې کور کې د خپل مور و پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره روژه ماتې او پېشمنۍ او روژه هغه هم خوندور وي، خو د مسافرۍ دغه ماحول او د مسافرۍ دغه ژوند بیا څه خوندور وي. نوم محمد نسیم د غزني ولایت اوسېدونکی یم. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي درېیم صنف محصل یم. ماشاءالله روژه ډېره ښه تېرېږي، لکه نن ومه روژه ده ډېره خوندوره تېرېږي. بالکل د کور او د محصلۍ د روژې یو څه فرق سره، لکه کور کې خو له مور و پلار له ورونو سره اوسېږي او دلته خو له ملګرو سره اوسېږي، بیا هم لږ فرق کوي روژه. او ماشاءالله ډېره ښه تېرېږي. ننګرهار پوهنتون کې ټول محصلین انشاءالله له روژې نه خوښ او خوشحاله اوسي، ځکه د لیلیې ژوند خو تاسو ته به معلوم وي بیل ژوند ده. په لیلیه کې لکه هر څه ډېر خوندور وي. بیرون اطاق کې که وګورو هلته بیا خلک یا ملګري چې دي هغه لږ له غربت سره مخ او دلته دا د ډوډۍ ځای دولت له لوري نو یو څه خامخا په انسان باندې ښه تېرېږي، خو له کور سره د روژې فرق بیا بیل وي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې په تړاو خو دلته څو بودیزې خبرې دي. یو خو د موسم په حساب باندې په موسم کې ډېر ښه موسم کې روژه راغلې ده او په ننګرهار کې دا موسم ډېر ښکلی وي او اوس وختونو کې بارانونه هم وشو، هوا نور هم پسې ښکلی شوه. بیا روژه بیخي ډېره پکې په امن او په ارام باندې تېرېږي، انسان پکې ډېر راحته ځان احساسوي. موږ خو تاسو ته معلومه ده په لیلیه کې ژوند کوو، نو دلته هغه لومړنۍ اسانتیاوې چې کومې د محصل ضرورت دی ټولې شته دی، په پوره معنا باندې موجودې دي. هغه یو حساب کتاب باندې چې انسان کله د کور سره کور یې رایاد شي یا د کور خبرې کوي، نو خامخا هغه توپیرونه موجود دي، ځکه فرق کوي د کور روژه او د مسافرۍ. خو که د کور روژه ښه وي نو ځینې داسې پوینټونه شته چې هغه بیا د کور په روژه کې نه وي، لکه د ملګرو راټولېدنه، د ملګرو سره کېناستنه او ځینې نور داسې مسایل دي چې هغه بیا په مسافرۍ کې نه وي. سړي ته کورنۍ یادېږي، مور پلار ورته یادېږي، هلته د کورنۍ نور غړو پسې خفه کېږي. نو دغه توپیرونه او فرقونه شته پکې، مګر که روژه هلته وي که دلته وي دواړه ځای خپل خپل خوندونه لري. څه د مسافرۍ بیل خوند دي او د کور د روژې بیل خوند دي. مننه. ډېره زیاته مننه. د کور روژه خو چې خپل کور هغه مشران پلار نیکه نیا بساتې شه مور د مور نه خوږ شه په ژوند کې نشته دی. مور سره هغه روژه ماتې او پېشمنۍ کول هغه بیل دغه لري. خو چونکې موږ تاسو اوس مسافر یو په ننګرهار پوهنتون کې نو هغه کمی هم احساسوو. هلته چې دی هلته موږ ته ډېر څه که چا خبره چې هغه تش ټیکله مور سره یو ځای وخورو نو هغه موږ ته په ډېر باندې څه باندې تمامېږي او ډېر یو سهولت موږ ته په ژوند کې راکوي. خو اگر که موږ مسافرین یو ولې نه ډېر توپیر شته د هغې زیات روژې او د دې زیات روژې، خو الحمدلله دومره توپیر به یې نه وي
ځکه چې الحمدلله موږ اکاډمیک ماحول کې یو موږ دې لپاره راغلي یو دلته چې یو آینده کې رانه یو څه جوړ شي دغه اسلامي هېواد ته ملت ته دلته موږ څه وکړو ځان چمتو کړو د هغې دپاره موږ هڅې وکړو چې آینده کې یو شخصیت رانه جوړ شي د هېواد دپاره موږ خدمتګار جوړ شو. ډېره زیاته مننه. رښتیا هم د هېواد ټولو نه مهمه شتمني چې دا ځوانان دي، فکرونه دي چې دلته روزل کېږي، بیا ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کېږي. ډېر خوشحاله یم چې زه د ننګرهار پوهنتون مرکزي لیلیه کې اوسېږم او روژه م په خیر تېرېږي، اوومه روژه ده نن او ډېر خوندور روان دی.